السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم. مینوالو نن به چکر لګو دا نوهار ضلعې تولاندی کلي ته. نزار محمد نزار صاحب را سره دی، عرفان جاني را سره دی، او مونږ ته د ډېر وخت نه یو ملګري په انتظار دی. نعیم رضا صاحب خبره کوم. نو نعیم رضا صاحب هلته په تمه دی، نو زه به چکر به لګو هلته کې د ادمخان درخانۍ قبرونه به هم تاسو ته ښو. چېرته ځئ ما مونږ سره اوسئ. کې دا نعیم رضا دی، ځای ته ورسېدو. دا ملګري راته په انتظار وو. تولاندي واینز والا هم ملګري راغلي دي او عرفان جان هم مونږ سره راغلی دی. نو دې نه بعد به ځو د ادمخان درخانۍ چې کوم قبر دی هغې ته به ځو او کوشش به کوو تاسو سره به نورې لمحې هم شریک کوو. نو چېرته ځئ ما مونږ سره دا ادمخان درخانۍ قبر ته را رسېدلي وو. دا تولاندي واینز والا ملګري هم دي. قبر یو دی او ښځې دوه دي. د دې متعلق په د دې ملګري نه تپوس کوو چې دا څه کیسه ده او ادمخان درخانۍ د مینې په هکله که دوی ته څه لږ شان معلومات وي نو د هغې په هکله به راسره هم خبرې وکړي. ملګري څه به ویل غواړئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو زه ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو زمونږ د ساده کلي ته رالی او بل تاسو دلته کې د ادمخان درخانۍ ته مونږ ته رالی. تاسو د دې متعلق تاسو تپوس وکړو. زمونږ د تولاندی نوم چې کوم دی دا د نوهار ضلعې سره یادېږي. د دې متعلق خبرې خو مشرانو نه مونږ اورو چې دا مثال خبره داسې د ادمخانو درخانۍ چې نو دا یا د درخانۍ چې و دا حقیقت مینه وه، حقیقت مینه وه او دا حقیقت دی، دا هسې ګپ شپ نه دی. دا درخانۍ چې وه نو دا پورې وه او د ادمخانو چې و نو دا دلته د تولاندی کلي کې دا حقیقت دی چې دی مشران وایي دی وفات شوي نو د دی قبرونه به چې دغه شو ښځې به دوه ښکارېدې. نو بیا دې متعلق هغوی راغلي دا درخانۍ پسې دا دی جدا کړي دی دا پورې والا خلک چې و د سیند نه پورې نو هغوی دا دی لر کړی مو قبر یې کولاو کړی چې هغوی وکتو نو دوی پوښتې یو بل کې ورغلي وي هغوی لکه نه پرېښو درخانۍ دلته نه پرېښودی. نو بس د هغې متعلق دا خبرې یو ځل وړي م وسوځله. دا یو پیرد به دغه شان مشران وایي مونږ ته خو هېڅ معلومات نشته. دا حقیقت دی چې دا د ادمخان درخانۍ قبر دی تولاندی کې دی او د نوهار ضلعې سره یادېږي. او دا څوکۍ دا څه کیسه ده لکه وایي څوکۍ هم به ورته وکړه خو چې بیا به یې وکته نو هغه به دی ویې جوړ دا مړي دلته کې بل چاره وړي دي که نه. د هغې متعلق مونږ ته څه داسې معلومات نشته. مونږ به خیر دی دې کوشش وکړو که مونږ ته د دې داسې د
د دې ادم خان او درخانۍ کیسې کتاب وي نو مونږ د دې پوره کوشش کوو که دا مونږ ته میلاو شو نو دا به ډېره ښه خبره وي. څه کسان وایي چې یاره سوات کې د دوی ځایونه دي او دغه دي دا څه دا جی دا نه دا حقیقت دی دا د سوات نه راغلي و دی یې شکي وه نو هلته نه دی راغلي و بیا پورې سیټ ته دا درخانۍ وه او را پورې سیټ ته تورلاندی کې چې کوم دی نو دا ادم خان ښه یو بل سره دومره مینه وه چې لکه بیا په قبر کې یو ځای شو تاسو به کتلي وي دغه د ادم خان او درخانۍ هغه شریک قبر دی نو اوس د الله پاک هغه جان هشته کې په دې جان باندې خو رقیبانو یو ځای کېدو ته نه دي پرېښي او په هغه جان کې دی الله پاک یو ځای کې نثار محمد صاحب موجود دی په دې حوالې سره یو څو خبرې به وکړي څه ویل غواړئ په دې هکله. نو دا هو یو مشهوره کیسه تېره شوې ده چې په دې باندې کتابونو کې دا راغلي ده او بیا زموږ شاعرانو هغې ته د شعرونو په شکل کې کتابي شکل ورکړی دی او هغه اوس هم موجود دي په ډېرو شاعرانو د هغې مثال چې کوم دی نو ورکوي. ادم خان او درخانۍ دا خبرې دا لکه څنګه چې لیلا مجنون یادېږي یا یوسف خان شیربانو یادېږي نو دا هم په تاریخ کې یو ډېر لوی مقام لري ادم خان درخانۍ. د مرګري دا زموږ د تولاندی کلي مرګري چې کوم هغه تاسو سره دې وضاحت وکړو چې دا موږ د قبر سره ولاړ وو او حقیقت دی چې په یو قبر باندې سر او خپو ته دوه ښځې لګېدلې دي نو د هغې د دې متعلق چې کوم د هغه ته پته وه نو هغې د دې خبرې وضاحت وکړو چې دا بیا په مړونې باندې یو ځای شوي دي. تولاندی چې دا یو ډېر پښتانه خلک دی او ډېر خواږه خلک دی او د دې نسبت د دې کلي د ادم خان او درخانۍ د قبرونو سره سمون خوري. ملګرو دغه خبرې تاسو واورېدې د ادم خان درخانۍ قبر مو ولیدو د کلي لږه شان نظاره مو هم وکړه. د تولاندی خلک ډېر مینهناک خلک دي تاسو هم راتلی شئ نوحار ضلع کې تولاندی کلي دغه وروستو نعیم رضا بایي دی او دا ملګري تولاندي واینز والا دا ملګري دی به هر ټایم تاسو ته هر کلي ته په لاره کې ولاړ وي. دې سره موږ ته اجازت راکړې ښه د وباد بریالي اوسئ د الله په امان.